یخني شوې ده دا دومره ښایسته ګرمه جینۍ درته ولاړه ده تاسو له یخني شوې ده دې ته خو چې سړی ګوري هسې ګرمېږي ډنګ 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 نو ډېر خلک لګیا دي چې دا داسې ده هغسې ده دغسې ده کله ما پسې وي کله دې پسې وي خو زه لګیا دي د خلکو په باره کې به څه ووایي هغې ته دې الله پاک د نیکې هدایت وکړي دا د خپلو بچو دپاره لګیا ده خپلو بچو دپاره محنت کوي نو د دې چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ نور میډم تاسو څنګه یې خیر دی زما خو ډېره زیاته خوښې زما ته خوښې ډېره زیاته ستا اداګانې زما په ستا ماسه مې خوښ دي زما په دې خوښې لکه زموږ پښتنو کې ماشاءالله ډېر سټاران داسې دي هر په خپل خپل ځای باندې ښه دی د یو ځای بل نشي نیولی خو لکه ستا سټایل مختلف دی بالکل ماشاءالله ډفرنټ دی مننه خوشحاله اوسې دا سټایل خو ولاړو زما دی نه خو ساده جامې ساده واچوم بس زما ستا درنه جامه پیزار درنه ناسته ولاړه همیشه درنې خبرې کله چې پوهې نه وم نو ځکه چې په هغه ټایم کې سټارټ کې ما چېرته داسې لباس کړی نو ما ته پته نشته ځکه بیا خلک لګیا یې کلیپونه راوباسي अब ستاسو ماشومتوب هغه ټایم کې ما ته چې کله زه خبر شوې یم نو د پښتنو لباس او د خپل ځان مطلب نو ما داسې بیا لباس نه دی اچولی الحمدلله دې کې هغه ټیلنټ او هغه هنر دی چې د هر یو هغه ځای د هغه چې کوم ځای کې عبادت کېږي د هغه ځای ډېر زیات عزت کوي او زما په دې باندې ډېره زیاته خوښه ده بس د دې باره کې بس تاسو نور څه دا زموږ سره نادیه ګل میډم ناست وه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او الله دې وکړي چې دا همیشه قایم او دایم وي د خیر سره د ټوله فیملي او خدای دې له ژوند ورکړي چې دې نور هم ښایسته ښایسته ګانې راځي او ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکولو یخني شوې ده دا دومره ښایسته ګرمه جینۍ درته ولاړه ده تاسو له یخني شوې ده دې ته خو چې سړی ګوري هسې ګرمېږي ډنګ 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 ته زما د رګونو نه واقف یې ما ته پته لګي که نه لکه زما ډنګ ته دی ټینګي نه اول خو السلام علیکم میډم څنګه یې تاسو ښه شکر الحمدلله ته څنګه یې ښه ټیک ټاک او نن زموږ شو هم ده سبا هم ده نو تاسو ټول بیا سبا هم په ګڼ شمېر راشئ میډم یو خبره کوم که ستاسو اجازه دي زما لاره تر وړې زامن چې کوم دي نو وختلې شته ستا په انتظار وو ها او ما ویل چې اوس به زموږ میډم کله راځي له خیره سره دي یا ته تر ورځ بیا خو دې پاسېد ما ته پته وه چې دا زما خورکۍ له راغلي دي امیر صاحب تاسو هم راشئ بسم الله کوئ زموږ میډم ته په خپلو لاسو باندې بس ډېره مهرباني په الله ګران شي او الله دې ته رضوي نیکعمله لوي کړي ده ته وایم امیر صاحب ته وایم الله دې په خپلو بچو باندې خوشحاله کړه ډېره مهرباني چې زموږ خورکۍ له دومره عزت ورکړلو زما ډېره زیاته خوښه ده نو بس اوس خیر دی معذرت غواړم لکه تاویږي نه د ټول دې ډېر تاو کړل ستا لکه تاو زه خو وختي دومره ولګه ورته سم ښایسته مسته تاو شه لکه څنګه چې په ټیک ټاک کې تاویږي شابه خپل د اواز مظاهره وکړي د خیره سره او موږ ډېر زما په خیال تا ګولۍ نه ده اچولې زه په خپله ګولۍ یم نه میډم زه په خپله ګولۍ یم ځکه هغه هډوکي دې هغسې تاو نه شول نن سبا خو ډینچک ګولۍ راوړې میډم زه په خپله ګولۍ یم او د ګولیو کار نه کوم صحیح ده ځه ورکوې ډنګ زه بس ډېره مهرباني